شو چینل درنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مو منې په دې هیله چې تر دې مهاله روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. قدرمنو دوستانو دا د یوې نوې موضوع سره یو نوې سیاسي موضوع سره بیا هم راغلي یو تر څو تاسو سره هغه بحث شریک کړو چې نوي ډېر څه وي او تازه هم وي. قدرمنو دوستانو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان جګړه ځپلی هیواد ده، 40 کلنه جګړه پکې ښکېله ده، 40 کلنې جګړې کې ښکېل یو. هغه هیوادونه چې ګاونډي هیوادونه دي مقابل کې ځانګړي ډول امریکا ده، هغوی نه غواړي چې موږ په ارامه اوسو، هغوی نه غواړي چې موږ ښه ژوند ولرو، تل مو زوروي، تل مو شهیدان کوي، دې ترڅنګ مو زخمیان کوي او هیواد مو له ورانیو سره مخامخ کوي. قدرمنو دوستانو نن په دې باندې بحث کوو چې ایران او پاکستان د افغانستان په مقابل کې څه کول غواړي او تر اوسه یې کوم فکر لري، کوم ذهن لري، کومه برنامه لري. قدرمنو دوستانو ایران غواړي چې د امو سیند کومې اوبه چې دوی ته بهیږي هغه اوبه مفت ترلاسه کړي، هغو څخه ګټه واخلي. دا چې افغانستان یو داسې ځواکمن حکومت یا حاکم نظام نه لري، د همدې څخه په سوی استفادې دوی هڅه کوي چې افغانستان باندې مختلف فشارونه راوړي تر څو د افغانستان هغه معدنونه، هغه څیزونه په ځانګړي ډول امو سیند اوبه چې دوی ته ور روانې دي او دوی ورڅخه استفاده کوي د هغې څخه ګټه واخلي. که چیرته افغانستان یو ښه نظام، قوي نظام ولري، هغه اوبه چې ترې رامنې شي او په خپله بندونه پرې جوړ شي، د ترڅنګ په کرنې برخه کې ولګېږي، فابریکې نږدې ورته جوړې شي، هلته داسې تاسیسات جوړ شي تر څو هغو څخه هغه اوبه ورڅخه راوګرځي، نو افغانستان ته به اقتصاد بلا پیاوړی وي او د ترڅنګ به هغه مقابل کې دښمن چې د چې لوی دښمن د موږ سره غلط سیاست څخه استفاده کوي، هغه سیاست مخه به هم نیولې وي. د دې ترڅنګ پاکستان هم غواړي چې ډیورنډ کرښه دغه غواړه، ډیورنډ کرښه چې کوم ډیورنډ کرښه موږ نشو ورته ویلی، فرضي کرښه، موږ ډیورنډ کرښه هیڅ کله سند نه لري، ثبوت نه لري. یو افغان چې ژوندی وي، ساه پکې وي او هیڅ کله به ډیورنډ کرښه ونه مني. نو پاکستان غواړي چې افغانستان د دې یوه برخه شي، خو دا چې کلونه کېږي دوی دې لپاره هڅه کوي، نه دي بریالي شوي. هغه د مهربانه رب یو رحم ده او د ترڅنګ موږ اتفاق او اتحاد ده، چون هغلته پښتانه هم تر دومره اغېزې لاندې راوستي دي، ځینې پښتانه چې پښتو په دې رسنیو کې سوشل میډیا کې په ځانګړي ډول ګلخان په نوم چې مشهور دي، ګلخانان هم تر ډېرې اغېزې لاندې راغلي پاکستان طرف کوي. خو بناً هر افغان چې ژوندی وي ډیورنډ کرښه به هیڅ کله ونه مني او پاکستان غواړي چې تل هڅه کوي چې افغانستان په کورني او بهرني سیاست په والکې کې ولري. تل یې هڅه هم کړې ده، ولسمشر کرزي ته هم ویلي دي، ولسمشر غني سره هم په لیدنو کې دا خبرې کړي او تل دوی هڅه هم دا کوي چې تر څو د افغانستان کورنی او بهرنی سیاست په واک کې واخلي او دوی خپل ځان ته مجبور کړي، خپل ځان ته په اصطلاح چې سوالګر کړي، تر څو د دوی هغه خبرې چې کومه کړنه وي چې وایي همغه کړنه بیا افغانستان ترسره کړي، یا په اصطلاح استعمار لاندې راولي، هغه که فکري استعمار وي، هغه که نور استعمار وي، استعمار لاندې راولي. خو بیا هم زه دا ویلی شم چې افغانان قوي خلک دي، مضبوط خلک دي او یوه ستونزه دا لري چې په اتفاق نه دي، اتحاد نه دي. که چیرې موږ په اتفاق او اتحاد واوسو، دغه شته ستونزې خنډونه چې کوم دي دا به له منځه لاړ شي. په وروستنیو حالاتو کې سولې خبرې ډېرې ښې دي، ډېرې ښې روانې دي، خو بیا هم په ځینې ولایتونو څخه موږ داسې خبرونه لرو چې طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت باندې ډزې وکړي. دغه ډزې چې دي، دغه جنګونه چې دي، دا د سولې لپاره ښه نه دي. نو غږ مې هم دا د افغانانو باندې چې تر څو د هغو د دولت مخالفینو د هغو فکرونه جوړ کړي، تر څو وکولی شو چې افغانستان کې یوه سوله ییز باثبات او د دوامداره سولې څښتنان شو. ډېره مننه چې تر دې مهاله راسره یاستئ، پښتو شو چینل سره واوسئ تر څو د سیمې او نړۍ له تازه احوالاتو، همدارنګه بحثونو څخه او د ترڅنګ اسلامي معلوماتو څخه خبرونه ترلاسه کړئ، معلومات ترلاسه کړئ، تر څو وکولی شئ د نورې نړۍ چې کوم ډول ژوند لري د هغو
هغو سره یو رقم یو شان پرمختګ وکړلی شي. ډیره زیاته مننه.